السلام علیکم، ستړي مسئ، جوړ په خیر. نن شنبه د 1404 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې 9 نیټه چې د 2025 کال د مارچ له 29 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. فراه ولایت کې سلګونه کورنیو سره مرسته وسول. د فراه په بکوا او ګلستان ولسوالیو کې د 350 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وسول. د فراه ولایتي مسؤلین وایي چې دغه مرستې د دفاعي پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست له لوري ویشل شوې دي. په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 3 کمپلې، 6 صابونه او 15 کیلوګرامه غنم ورکړل شوي. له کوچني اختر وروسته د دولتي کارکوونکو کاري موده وټاکل شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دی چې د شوال میاشتې له لومړۍ نیټې چې د کوچني اختر له لومړۍ ورځې سره برابره ده، ټولې دولتي ادارې د دغې میاشتې تر 3مې رخصت دي. دغه وزارت ویلي تر رخصتۍ وروسته به د دولت رسمي کار د سهار په 8 بجو پیل او له 12 تر 1 بجې د غرمې ډوډۍ له وقفې سره د مازدیګر تر 4 بجو دوام کوي. دغه وزارت ویلي دی چې د پنجشنبې په ورځ به رسمیات له وقفې پرته د سهار د 8 بجو څخه پیلیږي او د ماسپښین تر 1 بجې به دوام کوي. تیر کال له افغانستان د 404 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د 1403 هجري لمریز کال کې د افغانستان 1.8 ټنه وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوې ده. دغه وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جواد وایي چې دغه اندازه وچه میوه د څه باندې 404 میلیونه ډالرو په ارزښت د هند، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو، جرمني او امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوې ده. د جواد په خبره دغو هیوادونو ته په صادر شوو وچو میوو کې انځر، ممیز، زردالو، پیستا، بادام، جلغوزي او چهارمغز شامل دي. د اقتصادي کمیسیون غونډه د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا د پانګونې طرحه تایید کړل. د سرپرست حکومت د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت له لوري د میدان وردګو، د کړومبي بند، د بلخ د قراتیري بند، د کندهار د شنه نري بند او د پکتیا د وچ نري بند د سروې او امکان سنجي مطالعاتو پروژې د بحث لپاره وړاندې او له هر اړخیزې ارزونې وروسته د روان مالي کال په بودیجه کې د نیولو پرېکړه وشوه. په دې ناسته کې د غرض له خصوصي سکتور سره د ننګرهار په حصار شاهي صنعتي پارک کې د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا د پانګونې طرحه تایید شول. فوټبال له 12 کلونو کم عمره لوبډله سعودي عربستان ته ولاړه. د افغانستان د 12 کلن فوټبال ملي لوبډله د روان 2025 کال آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه نن سعودي عربستان پر لور روانه شوه. د 12 کلنو ځوانانو آسیا جام سیالي د سعودي عربستان په کوربتوب د راتلونکي اپریل میاشتې پر 3مه نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 20مې نیټې دوام کوي. په دې سیالیو کې 14 آسیایي هیوادونو ونډه اخیستې چې افغان لوبډله به په سی ګروپ کې له اندونیزیا، سویلي کوریا او یمن سره مخامخ شي. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.